د کبر او لوی انجام. په بني اسرائیلو کې یو شخص چې د هغه د زیاتو ګناهونو له کبله ورته د بني اسرائیلو خلیع ویل کېدو، چې معنا یې ده په خپلو ګناهونو سره د اسرائیلو عاجزونکی. یو ځل هغه په یو داسې انسان تیر شو چې د بني اسرائیلو عابد او ښه سړی و. د هغه په سر وریځو سوری کړی و. کله چې هغه ګناهګار دا عابد او ښه سړی ولید، نو په زړه کې یې دا خبره راغله چې زه د بني اسرائیلو بدترین انسان یم او دا د بني اسرائیلو لوی عابد او ښه سړی دی. که چېرته زه له هغه سره کینم، شاید الله جل جلاله پر ما رحم وکړي. هغه د عابد په خوا کې کېنست. د عابد په زړه کې خیال راغی چې زه د بني اسرائیلو عابد او ښه سړی یم او دا د بني اسرائیلو بدبختترین سړی دی. دا څنګه له ما سره یو ځای کېنستلی شي؟ هغه ته شرم ښکاره شو او هغه ځوان ته یې وویل چې له دې ځای نه پاسه. په دې وخت الله جل جلاله د بني اسرائیلو د هغه وخت نبي ته وحی وکړې چې دغو دواړو ته له نوي سره د عبادت کولو حکم ورکړئ، ځکه چې ما بدبخت بخلی دی او د عابد اعمال می برباد کړی دی. په دوهم روایت کې دی چې د وریځو ټوکره د عابد له سره اوچته شوه، د بدبخت ځوان په سر باندې یې سوری وکړ. عبرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی 3 اشخاص داسې دي چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ له هغو سره خبرې نه کوي او د رحمت په نظر ورته نه ګوري، او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. اول زانی بوډا، دویم ظالم پاچا، او دریم لوی او کبر کوونکی. نو هیڅ انسان باید چې په خپل عباداتو او ښو کارونو باندې لوی او کبر کوونکی نشي او بل انسان ته په سپک او کم نظر ونه ګوري.